نن درته ډیر مهم انګلیش وایم. د دې په استعمالولو سره به ستاسو انګلیش ډیر زیات ښه شي او تاسو به وکولای شئ په انګلیش کې خبرې وکړئ. Get on. Get on مطلب دی کېناستل. Get on کېناستل. لکه په ګاډي کې د مثال په ډول Please get on the bus. مهرباني وکړئ بس کې کېنئ. سیده Please get on مهرباني وکړئ کېنئ the bus په بس کې. Get off. Get off ویل کېږي ملګرو ښکته کېدل یعنی کوزېدل. سیده د ګاډي څخه د مثال په ډول I must get off the bus at the next stop. زه باید په راتلونکي تمځای کې له بس څخه ښکته شم. ګورئ I must get off. زه باید ښکته شم. د بس له بس څخه at the next stop په راتلونکي تمځای کې. صحیح دی؟ نو دلته دغه get off د پریزل و په دې مطلب دی ښکته کېدل. بل د ملګر موږ سره put on. Put on ویل کېږي اغوستل ده لکه د کالیو اغوستل. د مثال په ډول put on your clothes دې مطلب دا دی چې کالي دې واغونده. څه دی put on your clothes کالي دې واغونده. دغه پریزل ورس ملګرو به تاسو حتما زده کړئ چې کله هم دا مو زده کړل او په انګلیش کې مو استعمال کړ نو ستاسو انګلیش به ډېر زیات ښه شي او اډوانس انګلیش به ستاسو ښکاري. صحیح دی؟ نو ډېر خوند کوي د حتما سره زده کوئ. بل د ملګرو مو سره take off. take off ویل کېږي وباسلو ته. take off وباسل لکه د بوټانو باسل داسې نور. د مثال په ډول take off your boots دې مطلب دا دی چې بوټان دې وباسه. take off your boots بوټان دې وباسه. دغه بوټان ته څه ویل کېږي boots ویل کېږي. صحیح دی؟ look after ویل کېږي ملګرو پاملرنه کول. look after پاملرنه کول ساتنه کول. د مثال په ډول can you help look after kids. آیا تاسو کولی شئ د ماشومانو په پاملرنه کې مرسته وکړئ؟ ګوره ډېر زیات اسان ده. ګوره can you help آیا تاسو کومک کولی شئ look after پاملرنه کولو سره د kids د ماشومانو. صحیح دی؟ دغه look after ویل کېږي پاملرنه کول. دا باید تاسو حتما استعمال کړئ. بل د ملګرو موږ سره grow up. grow up ویل کېږي غټېدل یعنی وده کول غټېدل. صحیح دی؟ لکه د مثال په ډول she will grow up soon. she will grow up soon. هغه به ژر غټه شي. هغه به ژر غټه شي. صحیح دی؟ نو grow up ویل کېږي غټېدل یا وده کول. دې لپاره تاسو بیا grow up استعمالولی شئ. بل د ملګرو موږ سره tear up. tear up ویل کېږي سري کول. tear up سري کول لکه د کاغذ سري کول. د مثال په ډول why did you tear up that letter. تا ولې هغه خط سري کړ. why did you tear up تا ولې سري کړ that letter هغه خط. pick up. pick up ویل کېږي ملګرو راخیستل. د یو شي راخیستل ته څه ویل کېږي pick up ویل کېږي. صحیح دی؟ د مثال په ډول pick up your pencil. پنسل دې راواخله and write او ولیکه your name ستا نوم. پنسل دې راواخله او خپل نوم دې ولیکه. صحیح دی؟ دې لپاره موږ بیا pick up استعمالو. د یو شي راخیستلو ته څه ویل کېږي pick up ویل کېږي. بل د ملګرو مو سره get up. get up ویل کېږي پاسېدل. get up مطلب دی پاسېدل له خوب نه. مثال په ډول she finds it very difficult to get up early. دې مطلب دا دی هغه ته ډېره سخته ښکاري چې وختي پاسي. she finds it very difficult هغه ته دا ډېره سخته ښکاري. صحیح دی؟ to get up early چې وختي پاسي. بل د ملګرو مو سره run away. run away ویل کېږي تښتېدل ته. run away د مثال په ډول the thief had run away when the policeman came. کله چې پولیس راغی غل تښتېدلی و. ګوریا the thief had run away غل تښتېدلی و. دا موږ سره past perfect tense څخه the thief had run away غل تښتېدلی و when کله چې the policeman came کله چې پولیس راغی نو غل تښتېدلی و. صحیح دی؟ نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. که بیا هم کوم سوال او پوښتنه لرئ نو تاسو په کمنټ کې کولی شئ. تانکس.